د هلمند د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست لخوا د هلمند د 400 کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې د ویش مراسم. د هلمند د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست د ټولنیزو خدماتو امیر نوید احمد علیزی وایي په دې مرستو کې هر کورنۍ د 50 کیلو وړه، 40 کیلو ورجې، 10 کیلو دال، 10 کیلو لوبیا، 10 کیلو بوره او 15 لیټر غوړي ورکول شو. علیزی وایي د مرسته 400 معلولینو، یتیمانو او کونډیانو کورنۍ ته د عمان خیریه بنسټ او شهیدانو او معلولینو چارو ریاست لخوا ورکول شو. 400 پکیج دي چې په دې کې معلولین دي، یتیمان دي او کونډې دي. په دې په 4 کلمه خوراکي توکي دي چې په دې کې 50 کیلو وړي دي، 40 کیلو ورجې دي، 10 کیلو دال دي، 10 کیلو لوبیا ده، 10 کیلو بوره ده او 15 لیټر غوړي دي. بل خو مرسته ترلاسه کوونکي د هلمند اوسیدونکي فیض الله دادګل او محمد ظریف د مرستو د ترلاسه کولو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې باید دوامدار وي. موږ د مسلمانانو څخه داسې غوښتنه لرو ورکه چې موږ اول داسې وخت دغه تر رسیدلي بیا د مایبین چې خپل د اولاد په ډوډۍ پسې اړین موږ ګورو د داسې مشرانو دغه چې زموږ سره خدای کومک وکړي موږ ډېر ځینې خوشحالي موږ دا غواړو چې مانه د مایبین موږ په ورکار سي پر وخت مو معاش راکړي نو دغه خوشاله کیږو چې به ډېر خوشاله کیږو ډېر خوشاله کور ودان موږ دا غواړو چې نور موږ سره کومک وکړي یو کار ته برابر خو به ډېر خوشاله کیږو ځکه چې موږ د یوې لارې نه یو خواري نسو کولی نه بزګري نه مزدوري او یوه لار نسو کولی. دا په داسې حال کې د تېره ورځ د هلمند امنیه قومندانۍ لخوا د 333 بې سرپرسته کورنۍ څخه د نغدي پیسو مرستې شوي چې هرې بې سرپرستې کورنۍ ته 3000 افغانۍ نغدي مرسته ورکول شوې ده.